بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 11 بایولوژي دا او ټاپک دی بیکټیریل بلایټ نو راځي چې دا ټاپک چې دی دا ته وکړو. کلاس 11 بایولوژي دا به یو ټاپک دی بیکټیریل بلایټ دا یو ډیزیز دی دا پاڼو ته راځي د دې نه موږ مخکې بیکټیریل سپاټ ډیزیز ویلو چې پای کې زموږ سره کوم لیفي په هغې باندې چې داغونه راځي نو دا بیماري هم زیاتره چې ده د هغې په شانتي ده د دې چې کوم ساین سیمټمز دي دا د هغې په شانتي دي او نور چې په دې کې څه ډیفرنسز دي هغه د دویمه خو د دې ساین اینډ سیمټم چې کله تاسو لیکئ نو هغه به بیکټیریل لیف سپاټ ډیزیز راولي نو هغه دې ته تاسو لیکلی شئ. خو اوس په بیکټیریل بلایټ کې صحیح چې سمال pale green spots or legend appears on leaves زموږ سره چې د بوټو کمې پاڼې دي په هغې باندې اول زیړ زیړ داغونه راشي دغه داغونه چې اول واړی او یا زموږ سره داسې داغونه چې دا ګرین وي لکه زموږ سره د پاڼې رنګ چې دی هغه هم ګرین وي او په دې چې کوم سپاټ راځي کوم داغونه وي او د موږ لیجن وایو او د سپاټس وایو نو دا هم شنه وي خو د هغې نه چې دی رنګ یې لږ بدلي نو د پاڼې څه حصه یا نیمه حصه یا ټوله پاڼه چې ده هغه زموږ سره په دې کې بلکل وچه شي نو چې کله دغه پاڼه زموږ سره وچه شي نو سون اپیر واټر سوکډ نو دا پاڼه داسې ښکاري لکه دا پاڼه چې چا راغستې په اوبو کې وهلي او بیا غرمو ته کېږدي نو دا پاڼه چې ده بلکل وچه شي نو کله چې دا پاڼه بلکل وچه شي نو دا پاڼه چې دی بلکل راغونډه شي نو د هغې د وجې نه دا پاڼه چې ده بلکل ختمه شي او دا بیا بوټي له او په خپله ځان له چې دی بیا څه پیدا نشي ورکولی نو لیجن اپیر آن ډرای پارټس آف لیوز اوس چې زموږ سره د دې پاڼې دا کوم ځای وچ شي نو زموږ سره زیاتره د سمال پیل ګرین سپاټ چې دی نو دا په دغه ځای باندې چې دی راښکاره کېږي لکه مونږ ووایو چې بیکټیریل بلایټ کې چې دی اول پاڼه زموږ سره وچېږي د هغې نه بعد چې دی داغونه راځي نو دغه داغونه په کوم ځای راځي چې د پاڼې کم ځای چې دی هغه وچ شي او چې کله یو داغ راشي نو د لیجن ایکسپینډ ټو فل لینګث اف لیو د هغې نه فل لینګ مطلب دا شو چې زموږ سره پاڼه وړه ده او که غټه ده د هغې چې څونه سایز دی نو دا ټوله پاڼه چې ده دا بیا په خپل لپیټ کې والي دغه داغونه پرې راشي او وچوالی چې دی به د پاڼه باندې راشي او دا د څه نه راځي د دې کاز څه دی زینتوموناس سپیشي زموږ سره یو بیکټیریا ده چې هغه زموږ سره زینتوموناس سپیشي ده د بیکټیریا د هغې نه راځي او دا زموږ سره چې دا ګرام نیګیټیو ده دا زیاتره زموږ سره کم بوټي باندې خپل اثرات پرېږدي ښه نو په کوم بوټي چې دا اثرات پرېږدي نو په هغې زموږ سره ویټ ګندم بیرلي وربشې چې دی هغه ته مونږ وایو اوټ زموږ سره چې کوم جو چې دی جمدری چې ورته مونږ وایو په پښتو کې د هغې نه علاوه زموږ سره بینز د لوبیاو چې کوم بوټي دي نو د دې پاڼې چې دی خرابوي د غنمو چې کوم د نرۍ پاڼې بلکل د ستنې په شان د هغې نه علاوه وربشې جمدری او د لوبیا سویابین وغیره دغه بوټي چې زموږ سره دي نو د دې پاڼې چې دی خرابوي اوس د دا کومه بیماري چې دی بوټو ته راځي او پاڼه خرابېږي وچېږي له پاسه پرې چې دی زیړ زیړ داغونه راځي نو د دې نه مونږ دا بوټی څنګه ساتو ډسټروی دیټ لیوز چې کومه پاڼه ته دا مسله راغلي نو دغه پاڼې به دې لر کوي ځکه چې دا بیماري دغې پاڼو نه بیا نور پاڼو ته چې دی خورېږي او ډو ناټ ور کراوډ پلانټس او بوټي چې دی هغه به چې یو بل ته چې نږدې نه نالوئ د بوټو په منځ کې چې دی سپیس وساتئ او انکریز لایټ پینیټریشن اکثر بوټي چې دی خلک ګڼ نهل کي نو د هغې نه پاڼې غټه شي نو لاندې چې د پاڼو د بوټو د ویښون ته چې دی بیا رڼا نه رسي نو دا بوټي به یې طریقه نالوئ چې زموږ سره څونه بوټي دي د هغې چې څونه تنه ده که د زیرې کوم له پاسنۍ حصې چې ده هغې ته ټول رڼا چې ده ورسي او امپروو ایر سرکولیشن او زموږ سره ایر سرکولیشن چې دی کېږي دغه شان زموږ سره هوا چې ده خو په اټماسفیر کې لاندې په هر سرفیس باندې په هر څیز باندې لیږي او زموږ سره ایر سرکولیشن چې دی هغه پکار دی ځکه چې دې سره د بیکټیریا چې دی د دې پاڼو نه چې دی الوځي او یوز ریزسټنټ ویرایټیز د بوټو داسې قسمونه استعمالوي چې هغه ریزسټنټ چې دی شو کوي دلته کې ریزسټنټ مطلب دا دی چې بیکټیریا د هغه ریزسټنټ شو کوي او د بیکټیریا چې دی په دې باندې اټیک نشي کولی او بل زموږ سره یو طریقه ده چې هغې ته کراپ روټیشن وایي کراپ روټیشن دا دی چې څه کالی تاسو په ځمکه باندې یو فصل وکړو نو دې باندې بیکټیریا چې دی راځي نو کراپ روټیشن دې ته وایي چې څه کالی تاسو په پټي باندې یو فصل وکړو نو بل کله دا فصل بدل کړئ ځکه چې د بیکټیریا د کم فصل سره عادت شوی دی نو دې راځي په دغه باندې بیا اټیک کوي نو چې بل کال تاسو فصل بدل کړئ نو دغه بیکټیریا چې دی بیا نشي راتلی نو دې سره ستاسو د آینده فصل چې دی نو دا دغه بیکټیریا نه چې دی دا بچ کېږي نو اسان ټاپک دی او د دې ساین اینډ سیمټمز چې دي نو هغه تاسو د بیکټیریل لیف سپاټ هغه چې دی تاسو لیکئ ځکه چې دا دواړه بیماریان چې دی تقریبا یو شان دي د دې بوټو او که پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ په کمنټ کې ماته ضرور ووایئ تھینک یو ډېره مننه